بسم الله الرحمن الرحیم. زه صفی الله حکیمی ستاسو د ریاضي استاد یم. نن به موږ او تاسې د عبارتي پوښتنې درس لولو. د تاسو د کتاب درېیمه پاڼه او لومړی لوست ده او د دوو ویډیوګانو پنځمه برخه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو، موږ تاسې په تېر درس کې د جمع عملیې په باره کې وغږېدلو. نن به موږ تاسې د جمع د عملیې عبارتي پوښتنې لولو. نو راځئ چې نو خپل درس شروع کړو. ښه، فرهاد یو موټر په 870 افغانیو او د یو کمپیوټر په 15,600 افغانۍ او د یو موټر سایکل یې په 12,300 افغانۍ وپېرودل. معلوم کړئ چې فرهاد د څو موټر سایکل یې په 12,300 افغانۍ وپېرودل. معلوم کړئ چې فرهاد د څو افغانۍ پېرودنه کړې ده. راځئ چې دا ښه په تفصیل سره تاسو ته زه حل کړم. اول به مو ښه په یاد وي چې څه رقم د عدد مو تاسې ولولو. له ښۍ خوا نه عدد په دریو خانو وویشئ. صحیح ده؟ 1 2 3. صحیح ده؟ همدارنګه دلته بل عدد لرو 1 2 3 1 2 3. صحیح ده؟ دغه درې خانې مو تاسو ته زر خانې حسابېږي. صحیح ده؟ وروسته له هغې به دغه عدد اوس مثلا 800 افغانۍ. صحیح ده؟ 800 افغانۍ. دغه 15,600 افغانۍ. صحیح ده؟ دغه دوه خانې دلته 15 او باقي مانده به زر ورسره علاوه کوي. 15,600 دلته 12,300 افغانۍ. صحیح ده؟ اوس راځئ چې د خپل سوال مو تاسې ښه په تفصیل سره حل کړو. ښه، فرهاد یو موټر په 870 افغانۍ اخیستلی دی. ښه، فرهاد موټر په 870 افغانۍ اخیستی. صحیح ده؟ کمپیوټر په 15,600 افغانۍ اخیستی. صحیح ده؟ او موټر سایکل په 12,300 افغانۍ وپېرودل. معلوم کړئ چې فرهاد د څو افغانیو پېرودنه کړې ده. ښه، دغه مو تاسو عبارتي سوال ده. صحیح ده؟ یو موټر اخیستلی فرهاد، پېرودلی، دوه کمپیوټر او درېیم موټر سایکل اخیستی. موږ تاسې کله چې عبارتي سوالونه حل کوو باید دا قابلیت ولرو چې موږ تاسې دا عبارتي سوال اعدادو ته را تبدیل کړو. صحیح ده؟ نو دغه ډېر مهمه ده. که په دغه مرحله کې موږ تاسې غلطي وکړو نو موږ تاسې ټول سوال وغلطي. نو فکر مو ورته ونیسئ چې اوله مرحله کې څه خطا درنه ونسي. موټر په 870 افغانۍ اخیستی، کمپیوټر په 15,600 افغانۍ اخیستی، موټر سایکل په 12,300 افغانۍ پېرودلی. اوس به موږ تاسې اصلي هدف د دې سوال چې ټوټل یا په مجموع کې د څو افغانۍ پېرودنه کړې ده هغه به موږ تاسې پیدا کوو. ښه، اول 870 دویم 15,600 درېیم 12,300. صحیح ده؟ موږ تاسې دا دلته بېل لیکو او سره جمع کوو یې. ښه، 870 افغانۍ بل 15,000. دغه رقمونه چې لیکئ
کوښښ وکړئ چې له چپې خوا نه ولیکئ چې ښه په ترتیب سره یو په یو برابر سي. 600 او 50 دلته ولیکئ. صحیح ده. وروسته بیا 12300 ښه. اوس موږ تاسو دا څه کوو؟ سره جمع کوو. صحیح ده. 0 جمع 0 جمع 0 0 و جمع 0 جمع 0 و 0 جمع 6 جمع 3 9 و جمع 5 12 جمع 2 14 کته پاتې کېږي او یو محصل راځي دلته. یو جمع و 8 جمع 1 9 او دلته بل عدد نه لرو نو ځکه 8 خپله راکته کوو. صحیح سو. نو دا عدد ماته لوستلی شئ. هماغه مخکینۍ فورمول ده. صحیح ده. له ښۍ خوا نه 3 عدده سره بیل کوي. 1 2 3 ښه. اوس دلته موږ څو لرو؟ 894 ښه نه. 894,900 دا څه رقم لیکو؟ راځئ چې بیا هم لیکو دغه عدد. دا به اوس ولیکو 894,900. صحیح ده. دا د موږ تاسو مجموعي رقم نه چې فراد په خپل د پیرودنې کې مصرف کړی دی. ښه. دا اول سوال. راځئ چې خپل دویم سوال وګورو. که چیرې د کندهار او هرات ترمنځ د سړک اوږدوالی 588 کیلومتره، د کابل او کندهار ترمنځ د سړک اوږدوالی 550 کیلومتره وي او د کابل او هرات ترمنځ سړک اوږدوالی معلوم کړئ. ښه. راځئ دا سوال هم تاسې حل کړو. د کندهار او هرات ترمنځ د سړک اوږدوالی د کندهار تر هرات د سړک اوږدوالی 588 کیلومتره ده. 588 کیلومتره ده. او یا هم په د انګلیسي دو حروفو باندې مو ښودلی شئ کیلومتر. د کابل او کندهار ترمنځ د سړک اوږدوالی 550 کیلومتره وي. 550 کیلومتره وي. د کابل او هرات ترمنځ د سړک اوږدوالی معلوم کړئ. ښه. موږ تاسو ته اوس دغه عمومي فاصله موږ ته پکار ده. صحیح ده. د کابل نه تر کندهار او بل کندهار تر هراته پورې دا به ټوله موږ تاسې پیدا کوو. ښه. د کابل د هرات د لارې اوږدوالی د پیدا کولو لپاره صحیح ده دلته به موږ تاسې حل کړو. د کابل هرات د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره موږ تاسې باید د کابل کندهار چې 550 کیلومتره ده او د کندهار هرات چې 588 کیلومتره ده. دغه عمومي فاصله پیدا کو. د دواړه به سره جمع کو چې د کابل هرات موږ تاسو ته عمومي لاره فاصله پیدا شي. صحیح ده. اساس خیدات به موږ تاسو یو شتم فکرې که چیرې د موږ د اندازهګیری واحدونه دواړه په کیلومتر کې وي بیا دا تاسو په عمومي
دواړه کې په کیلومترو کې یو مشکل نشته که یو په متر کې یو په کیلومتر کې بیا هلته موږ ته داسې جنجال جوړېږي باید د اندازهګیري واحدونه دواړه سره یو شی شي صحیح ده که دا موږ تاسې راځئ چې سره جمع کړو 0 جمع 8 8 صحیح ده 15 جمع 8 14 یو حاصل صحیح ده 15 جمع 15 10 یو هم حاصل لرو 11 کیلومتر صحیح ده نو په مجموع کې د کابل هرات عمومي لاره څومره فاصله لري اوس به دا هم ولیکو صحیح ده په رقم باندې باید ولیکو صحیح ده موږ تاسو د عدد د لوستلو مهارت هم زیات سي صحیح ده 11 راځئ موږ قانون څه و چې له ښۍ خوا نه به 3 عدده بیل کړو پاتې سو یو نو 10 صحیح ده یعنې بیا دا سوال راځئ تکرار کوم که چیرې د کندهار او هرات ترمنځ د سړک اوږدوالی 588 کیلومتره د کابل او کندهار ترمنځ د سړک اوږدوالی 550 کیلومتره وي د کابل هرات ترمنځ د سړک اوږدوالی معلوم کړئ ښه موږ د کابل د کندهار اوږدوالی لرو څومره د کابل کندهار 550 کیلومتره ده د کندهار هرات لرو 588 کیلومتره ده نو که چیرې موږ تاسې د کابل هرات د کابل تر هرات په عمومي فاصله پیدا کوو باید موږ تاسې دا دواړه سره جمع کړو صحیح ده 550 جمع 588 څو کېږي 1018 هیله لرم چې دا دوه سواله مو زده کړي وي پاتې به یې موږ تاسې په بله برخه کې تاسو سره حل کړو هیله لرم چې درس مو زده کړی وي دا د نن ورځې درس و د الله په امان